په کندوز کې د الفلاح روغتون عملیاتي خونه د ماشومان د کامچاک او د تالوچاکو درملنې په موخه دغه روغتون ته راوړل شوي دي څو د سعادت مرستندویه موسسې لخوا په وړیا توګه ورته درملنه وشي. د یاد بنسټ د مسؤلینو په وینا دا اقدام د بشري ټولنې لپاره د سعادت خیریه بنسټ لخوا شوی او د دې پروسې په ترڅ کې به په کندوز کې څه باندې 200 ماشومان عملیات شي. فعلا که ما مریضایی که در پلان داریم 200 مریض است از ولایت‌های تخار، بدخشان، بغلان، کندوز، مزار شریف و فاریاب است که این مریضا اکثرا مریضایی هستند که مشکلات اقتصادی زیاد دارند و مصاب لپچاک و کامچاک می باشند. عمده علتش است که چی وقت که مادر طفل در شکمش می باشه از دواهای بیجای استفاده میکنه، نمیفهمه که اینی دوا به طفل مضر است، از او استفاده میکنه و همچنان در بعضی وقتها که مادر برای فولیک اسید ضرورت داره او برش نمیرسه. دا خدمات ټول مجانی دي، د کې د مریض اروپی هم نه مصرفيږي، هزینه ټول مجانی ده. د روژې مبارکه میاشت دلته د خوراکي توکي هم ورته برابر دي، یعنی پیشلمه یا کوم مریضان چې لري نه راغلي او ماښامه ټول همدلته کوي او مجانی خدمات عرضه کوي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان د کامچاک او د شونډو چاک ستونزه لري د بشري ټولنې لپاره د سعادت خیریه موسسې له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خپلو ماشومانو د جراحی عملیات وکړي. دکتر صاحبا را با بسیار دیگه تشکر میکنیم که رفتن در ولسوالی ما در اونجا باز لیستگیری کردن، پس دوباره باز دیگه به ما زنگ زدن که شما طفلتان گرفته بیارین در شفاخانه سعادت. در اینجا تشریف آوردیم در ولایت کندوز شفاخانه سعادت که در اینجا گفتن که انشالله منتظر نوبت باشین، این عملیات میشه. امین جور شد دیگه و فضل خدا دیگه یک اشتکای اگه چی میکرد بسیار رنج میبردم، میامد خانه ایچی میکرد زقتی میکرد و ایچی میکرد دیگه خوب شد که امین خوب شد دیگه. د کامچاکو او لپچاکو ماشومانو د درملنې عملیات په داسې حال کې په کندوز ولایت کې پیل شو چې تیر کال د دغه خیریه موسسې لخوا د شمال ختیځ زون د ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته شاوخوا 909 ماشومان عملیات او په وړیا توګه درملنه شوې وه.